قدرمنو سلامونه او احترامات. زه یو ځل بیا د ناڅاپي مشاعرې ډالۍ په لاس دا شیبې په خپل دفتر کې ولاړ یم. زمونږ څه مشران لګیا دي د دفتر ملګري، هغو په بې تکلف انداز کې خپلې هلې ځلې کوي. ډېر محترم اس پي صاحب را سره هم ناست دی، خو نن ناڅاپۍ کې چې څوک زما میلمانه دي هغه د ورکینګ فوک سکول سټوډنټس دي. اویس قرني او د هغه ملګری راغلی دی. اویس قرني زمونږ ډېر تکړه ځوان دی، په سوشل میډیا باندې هلې ځلې هم کوي. اویس قرني یو ډېره ښکلې خبره هم وکړه، چای سکونه ما ورته ویل چې دا چای اولس که دی نه چای خو هر وخت کېږي، خو چې د قام د ولس د شعر ادب روزنه پالنه او مبارزې ته دوام ورکوي د چایو نه به راتېرېږو. بیا دا خبره زما سره وتړله، وي دا مې ستا نه زده کړې وه. نو ما ته هم ځان افلاطون ښکاره شو، خو دا رانه هیر دی چې دا خبره مې کوم ځای کړې وه. ورکینګ فوک سکول نه رایاد شو. دا د هغه چا دپاره وي څوک چې لیبر وي، د هغو بچي په دې کې سبق ویلی شي. زما د شانګلې او یا 80% خلک چې کوم دی د کولې مزدوران دي، لیبر دي، خو د هغو دپاره یو ورکینګ فوک سکول په شانګله کې نشته دی. ناڅاپیانې به هم کوو، شعرونه به هم ویو، خو د قام د ولس درد به هم په زړه کې ساتو. اویس قرني له به راځو، د ده نه به شعرونه اورو، ټپې به اورو. یا الله تعالی ارتاو نشمه سړیا شاته څه میزونه هم دي. او د ده سره بل ملګری دی اویس قرني. اول خو تا سره سلام کلام وکړو، څنګه یې ځوانه؟ ستاسو ډېره مننه د ټیم راکولو، نړۍ مننه کومه. خوشحاله راته اوسئ. ډېره مینه او احترام. ستا د هغه ملګری څه شو؟ ورېږه سړی رانه چاته خطا نه شي. کتې پتې ته څنګه یې ځوانه؟ ښه چل ښه دی که نه؟ ستا څه نوم دی؟ عبدالله. ته هم شعر وایې؟ شعر نه شي ویلی؟ اویس قرني نه دې څه نه دي زده کړي؟ دا څه ویله؟ نو وایي چې د لوهار په ګاونډ شي، نو هغه قصه دې نه ده اورېدلې؟ دې ګاونډ کې دې څه هم زده نه کړو؟ زده کړې به که نه؟ اراده دې شته دی؟ د دې چایو نه یو کړتو که که نه؟ خیال دې دی. اویس قرني اوس به تاله راځمه. قدرمنو اویس قرني را سره ناست دی. زما یوه موده زمونږ د قام بچي، ماشومان، پیغلې باید دیو ته مونږ سمه لار وښیو. دا چینلایز کو، په ټریک باندې په ساهو درون او ډیسنټ ادب تخلیق کو، د دیو ذهني روزنه پالنه وکړو، او بیا د دیو هغه تت احساسات چې د دې خاورې نه ټوکېدلي دي، د دې قام په دړ باندې لړلي دي، هغه ولس ته ورسو. اویس جانه څه به را سره را شریکې ګلابه؟ ستاسو غزل دی چې زه خو وایم که د بل چا غزل درته یاد هغه ووایه، هسې نه چې دا خلک وایي چې د سړي دا دې له راټینګ کړی دی چې خپل غزل پې دا ولس ګورې زمونږ خو ډېر ښه یاران دي، خو کله کله که نه. نو زه یم د بل چا درته یاد دی؟ او جباسین صاحب وایي چې ارشاد. او یو هغه شعر هم ووایه هغه تا چې وایي چې زه ماشوم یم او رفتار مې تیز شوی دی. هغه به درته لومړنی ویم چې د زمري غوندې مې خوب د بیدارۍ دی، د زمري غوندې مې خوب د بیدارۍ دی، نور په هر چا اعتبار کوم ماشوم یم. آها. د الفاظو بزرګي زما د خیال ده چې بلبل یم چغار کوم ماشوم یم. واه زما شعر زما نه مشر ځکه ښکاري چې د وخت سره رفتار کوم ماشوم. واه واه واه. زما شعر زما نه مشر ځکه ښکاري چې د وخت سره رفتار کوم ماشوم یم. ډېر ښه. بل په ترنم کې کوم کلام وی یا ټپه وی؟ اباسین صاحب وایي چې انګور سر یاری دا که د بنګ سر یاری دا، انګور سر یاری دا که د بنګ سر یاری دا، د مستو خود ژوند هر یو رنګ سر یاری دا، د مستو خود ژوند هر یو رنګ سر یاری دا، انګور سره یاری دا که د بنګ سره یاری دا. آها. جبین لغواړي ستوري او سپوږمۍ د غاړې هارلا، 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 زما خود یو داسې شوخ شنګ سره یاری دا، زما د یو داسې شوخ شنګ سره یاری دا، انګور سره یاری دا که د بنګ سره یاری دا، د مستو خود ژوند هر یو رنګ سره یاری دا، د مستو خود ژوند هر یو رنګ سره یاری دا، انګور سره یاری دا که د بنګ سره یاری دا. آها. واه دا ځکه کور او ګور او پېښور درې واړه یو دي. دا ځکه کور او ګور او پېښور درې واړه یو دي. دا ځکه کور او ګور او پېښور درې واړه یو
ناز کا کورو ګورو پیښور درېواڼه یو دی ناز کا کورو ګورو پیښور درېواڼه یو دی زما د باباګانو د یاري دا زما د باباګانو د اورنګ سره یاري دا د مستو د مستو د مستو د مستو خود ژوند هر یو رنګ سره یاري دا واه 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 ډیره زیاته مننه کومه قدرمنو زه اکثر دا خبره کومه ماشومان که د مشرق که د مغرب دی د جړه او د خندا انداز یو دی دا زما د پښتون وطن ماشوم دی د د احساس د خبره د په لفظونو کې جوړتیا او بیا زما د باباګانو د اورنګ سره یاري ده نو دغه ځای کې اتل صاحب لیکي چې د مینې د سندرو کورو خانو پیښور یو وختو بلا ښکلی بلا ځوانو پیښور او خوشحالو پیښور او باچا خانو پیښور کورو او کګورو د رحمانو پیښور ډیره مینا او احترام دا پیښور به آبادو د دې ځوانانو تربیت بکو د دیو د علمی یا د کتابي زده کړو سره سره به د دیو ادبي او فرهنګي روزنه پالنه هم کوو تر څو چې د قام ولس دغه جړېدلي دردېدلي ماښامونه د شعر په ژبه د سندرې په ژبه د ادب په ژبه پوره نړۍ ته ورسوي نن ناڅاپي پای ته رسي افسر افغان ته اجازت راکوئ لوی الله پامان